مننه عبدالحکیم سجاد صاحب هم راغی، ننګیال صاحب هم موږ سره ده. اوهو ماشاءالله 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 هرکلی درته وایي عبدالحکیم سجاد صاحب. دمنو ته ماشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله مو عزت وکړي. الله مو ماشومانو ته زه سلام کوم، مبین ته بس خیر سه. ډاکټر صاحب محترم عبدالحکیم سجاد صاحب کا برابر وي ترانې ته دته به وخت ورکړي، تا څنګه خوښه ده؟ مهرباني وکړه دته وخت ورکړه بیا مننه. مهرباني وکړه سجاد صاحب محترم. تر جنرال مبین صاحب ته او ډاکټر صاحب ته او ټولو د لایف ښاغلو مېلمنو ته د زړه له تله نیک هیلې سلامونه احترامات وړاندې کوم. قربان الله مو تل کامیاب وبري. قربان خوشحاله لره. مهرباني وکړه صاحب موږ به مایکونه بند کړو. رښتیا که سوله غواړئ دې بلا ته ځواب ورکړئ، راپاڅئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ، بلا ته ځواب ورکړئ. رښتیا که سوله غواړئ دې بلا ته ځواب ورکړئ، راپاڅئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ، امریکا ته ځواب ورکړئ. وطن په خپله جوړ کړئ د پردیو وطن په خپله جوړ کړئ د پردو څه ضرورت دی، وطن په خپله جوړ کړئ د پردو څه ضرورت دی. یو موټی شئ په خپلو کې دنیا ته ځواب ورکړئ، راپاڅئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ، امریکا ته ځواب ورکړئ. یو موټی شئ په خپلو کې دنیا ته ځواب ورکړئ، راپاڅئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ، بلا ته ځواب ورکړئ. رښتیا که سوله غواړئ دې بلا ته ځواب ورکړئ، راپاڅئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ، امریکا ته ځواب ورکړئ. که سپین ده او که تور ده که دا سره دوستان مو نه دي، که سپین ده او که تور ده که دا سره دوستان مو نه دي. اسیا ته ځواب ورکړئ، اروپا ته ځواب ورکړئ، راپاڅئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ، امریکا ته ځواب ورکړئ. رښتیا که سوله غواړئ دې بلا ته ځواب ورکړئ، راپاڅئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ، امریکا ته ځواب ورکړئ. چې موږ نه یې خوښۍ او خنداګانې دې سلب کړي، چې موږ نه یې خوښۍ او خنداګانې دې سلب کړي. هغې د غم جګړې هغې ژړا ته ځواب ورکړئ، راپاڅئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ، امریکا ته ځواب ورکړئ. رښتیا که سوله غواړئ دې بلا ته ځواب ورکړئ، راپاڅئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ، امریکا ته ځواب ورکړئ. دا مار د لستوڼي او په شاتو کې زهر، دا مار د لستوڼي او په شاتو کې زهر. و دغه جفاکار نامرد اشنا ته ځواب ورکړئ، و دغه جفاکار نامرد
اشنا ته ځواب ورکړئ را پاڅئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ امریکا ته ځواب ورکړئ سپین سترګې ټرمپ ته ووایاست اول دښمن مو ته سپین سترګې ټرمپ ته ووایاست اول دښمن مو ته په خاوره کې مه پرېږدئ هر چا ته ځواب ورکړئ په خاوره کې مه پرېږدئ هر چا ځواب ورکړئ را پاسئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ امریکا ته ځواب ورکړئ رښتیا که سوله غواړئ دې بلا ته ځواب ورکړئ را پاڅئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ امریکا ته ځواب ورکړئ دا پند مظلوم ومن شرعي نظام حاکم کړئ دا پند مظلوم ومن شرعي نظام حاکم کړئ و ظلم په حاشي غلا او زنا ته ځواب ورکړئ را پاسئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ امریکا ته ځواب ورکړئ رښتیا که سوله غواړئ دې بلا ته ځواب ورکړئ را پاسئ افغانانو امریکا ته ځواب ورکړئ امریکا ته ځواب ورکړئ امریکا ته ځواب ورکړئ له توجه نه مو نړۍ نړۍ مننه الله مو ښاد آباد خوشحاله او بریالي لره ډېره مننه مولوي صاحب الله پاک مو عزت وکړه ډېره مننه خیر اوسې کور مو ودان په الله مو سپارو مولوي صاحب که موږ سره پاتې کېږي هغه د کنې دلته نور میلمانه راخلو صحیح ده الله بریا په هیله مې یم الله مو حفاظت او نصرت وکړي ډېره ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې ستاسو هم حفاظت وکړي ډېره مننه کور مو آباد ښه ډاکټر ننګیال صاحب سلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبین صاحب جناب ډاکټر صاحب جناب انجینر صاحب ورسره ګلانو ته ټول ته سلامونه او احترامات زه د ډاکټر صاحب نو دوه پوښتنې لرم ډاکټر صاحب نننۍ بریدونه دا چې طالبانو وغندل او ویل چې دا موږ پورې اړه نه لري خو بعضې دولت رسنۍ په دې باندې ټینګار کوي چې دا موږ کړي دا طالبانو کړي دي موږ نه دي کړي په دې کې حال دا چې د افغانستان دغه فوج لوی درستي زورک د معلومات نسته نه یو لامیه راغل دا نه تلویزیونونو ته ځان راښکاره کړی دی او ورسره د دفاع وزیر هم په دې کې چوپ پاتې دی خو دې کې بعضې رسنۍ دومره کشف ورکړی دی شي ته چې دا طالبانو کړی او بعضې د ارک ټامیان به زه ورته وایم هغه فیسبوک پاڼو باندې طالبانو پسې بد رد لیکي دا په څه معنا ورکوي یا دې سولې ته لیوالتیا ښیي که نه سولې سره نور هم واټن زیاتوي او وایي په دغه بریدونو ته اروپایي ټولنه امریکا ته چې یاره دلته سوله نشته او موږ په د دولت په خطر کې ده او تاسو دلته پاتې شئ دا ته اشاره کوي او که نه کوي حال دا چې لوی درستیز د فوج موږ نه لرو فلحال د لوی درستیز د خوا نه هېڅ داسې نیوکه نه ده شوې نه تلویزیون ته راښکاره شوی ده نه دفاع وزیر څه ویلي دي په دې باره کې دې ټولو په کتنو سره تاسو دې ته څه نظر لرئ آیا دغه برید که طالبانو چېرته کړی وي او هغه ورته وایي چې موږ غندلی موږ اراده موږ نه دی کړی خو بیا هم د دولت ډېر مامورین فیسبوک او رسنۍ ډېر تاو ورته دې ته ورښایي او کم کسان چې په دې روغتون کې دې ووژل هغه کسان یې میډیا ته ونه ښودل چې دا څوک و حال دا چې دې چېرته هم اپریشن یې کړي او شپېنې عملیات یې کړي هغه کسان ویډیوګانې هغه عکسونه موږ ګورو خو د برید دا 3 کسان عکسونه موږ ونه لیدل په دې باندې لږه تبصره که وکړئ ننګیال صاحب مننه ممنون او مشکور یم ستا د دغې ټولې پوښتنې نه دا میډیا د سار نه ما هم تعقیبول او په هغه وخت کې دا میډیا ما ولید چې دننه شفخانې ته کامره ویوړ او یو 3-4 کسه زنانه یې وښول او نور جسدونه یې ونه ښول دا ما ولید دې ځای کې
په دې هکله زه دوه نظر لرم او فکر کوم دا نظر د افغانستان خلک او هغه خلک چې خصوصا د سیاست په الفبا باندې پوهېږي او د سیاست په EBC باندې پوهېږي او د استخباراتو په متعلق پوهېږي. نو دولت کې دننه هغه کړۍ وجود لري چې څومره طالبان صلح ته نږدې کیږي او څومره طالبان په بین المللي سطح مطرح کیږي. دلته ځینې کړۍ په دولت کې شته، هغه دوی دننه خپله د عملیات ترتیبوي او تر اوسه دا یو ځل نه ده بار دا کار کړی. که په داسې یو ټولنې کې چې کابل کې ته حاکم یې، هلته د عسکر ده او مجرم نه پیدا کیږي، مطلب دا ده چې په هغه جرم کې لاس. دوه وجه دلته دوه دلیل وجود لري. یو دا ده چې د امرالله صالح کړۍ ډېر فعال ونډه په امنیت ملي کې لري. هغه دوی غواړي چې د صلح پروسه او د طالبانو د بندیانو د خلاصولو پروسه ناکام کړي. سیاسي لحاظ دغسې ده. او غیر د پرته له دې نه تاسو وګورئ هغه میډیا چې اوس یې د پروپاګند سار نه شروع کړي وو، په دې کې سرتاج میډیا یې طلوع وو، تمدن میډیا وه، خورشید و، هغه میډیا چې زیاتره یې د ایران د تاثیر لاندې پروپاګند دلته وده ورکول. دریم خبر دلته دا چې هغه کړۍ د خپل د ځان بقا په یو اسلامي او افغانستان کې نه غواړي. کله چې په افغانستان کې صلح راسي او امنیت راسي او یو ملي او اسلامي حکومت منځته راسي، دوی خپل ځان هلته نسي کتلی. یو خو دا ده چې د زرګونو خلکو جایدادونه یې نیولي، په زور یې مځکې غصب کړي، میلیونها ډالره د دغه ملت ملي شتمنۍ لوټلي. په دې لحاظ دوی نور دلیل نه لري پرته د عملیات. که تاسو د عملیات د لرې نه وګورئ، دا سانسور شوی او جوړ شوی د ده دپاره. او په سیاسي لحاظ اوس دوی نور دومره شرمېدلي چې توان نه لري او دوی ګوري چې طالبانو په ملي او بین المللي سطح مطرح ده. امریکا منلی چې طالبان یو حقیقت ده. کله چې امریکا مخالف دا ادعا کوي چې طالب یو حقیقت ده، دا معنا ده چې د افغانستان ملت د طالبانو تر شا ولاړ ده. دا د افغانستان ملت خو یو کابل نه ده، افغانستان ملت خو ټول افغانستان ده. هغه ځایونو کې چې دولت جرایم کوي یا ډیر غټ جرایم کوي، مثلا پرون شپه په چاربولک کې د بلخ په ولسوالۍ کې 19 که 20 کسه وزلي، هغه میډیا ډېر د سرحدي راپور پیتیر کا او راپور برک. په دې لحاظ دلته دغه عملیات او دغه نتیجه موږ داسې نیولی چې دولت کې ځینې کړۍ وجود لري چې نه غواړي صلح افغانستان ته راسي، او دغه کار یو دروني استخباراتي اطلاعاتي کار ده. بنابراین زما نظر همداسې ده. که نور ونه څه پوښتنه لري زموږ په خدمت کې یم. مننه. کورم ودان دغه نور مرګرو ته به وخت ورکو. که دې کوم سوال لري نو سوال دی وکړي. مبین صاحب غږ مې اوري؟ هو غږ دی اورم. مهرباني دغه ورور افغان صاحب مهرباني وکړه، مایک د بند ده. مبین صاحب تاسو ته درنو اوس مې اواز درځي؟ مبین صاحب تاسو ته درنو دوستانو ته سلام و احترامات وړاندې کوم. ما څو سوالونه مخکې د ګران دوست چې ډاکټر صاحب خبره وکړه چې حکومت دې ته هغه نه دی چې سوله وکړي. طالبان چې ته هغه چې ته غواړي چې سوله وکړي، هغه سوله غوښتلی ولې وربند نه کوي؟ ګوره زه دلته یو نظر لرم. محترم نجیب افغان، اول خو سلامونه مې ومنه، هیله ده چې خیر ولرې او الله دې خوشحال او ودانه لري. دویم خبر دا ده چې کله د قطر معاهده امضا سو، موږ خو یو زه د میډیا تعقیبوم، د هغه په رڼا کې باید ستا د سوال ځواب درکړم.
طالبانو په دې میډیا کې صریح السیر اعلان وکړ او د دغه مائده یو بند داسې ده چې کله 15,000 بندیان خلاص شي بیا به مونږ او امریکایان د افغانستان نه ووځي، مونږ یو بین الاقوامي مذاکراتو ته درېږو. دغه صلح دولت مات کړی. تاسو وګورئ په همدغه 15,000 بندیانو کې چې باید په یو هفته کې خلاص وي دا یې څومره وځنډول، څو مشکلات یې ور پیدا. دویم خبر دا ده چې ته راسره ومنه چې د دولت دننه داسې کړی دي چې هغه دوی خپل بقا غواړي، نه غواړي چې یو ملي او افغاني صلح منځته راسي. زه په دې باور یم، زما د اطلاعاتو او معلوماتو داسې ده چې هغه کړی چې دننه په دغه دولت کې وجود لري اوس پرې ډیر سیمه په قصد نارام کړي. مثلا تاسو ته دروایم بعضې علاقه خصوصا ځینې ولایتونه په قصد ته خلک لیکلي هلته په رشتې شپې عملیاتونه کوردینات کړي. په دې لحاظ صلح د دولت له طرفه نه ده سوی. که ته یو اداره موږ په دنیا کې داسې تاریخونه لرو، دا ما بار بار ویلي، دا په نیپال کې لرو، په سریلانکا کې لرو، په کولمبیا کې لرو او د دنیا په نورو ملکونو کې لرو، په شمالي عراق کې لرو، په سوریه کې دا مثالونه لرو چې دولت باید انعطاف ځان نه وښي، نرمي ځان نه وښي او میز د مذاکرې ته راسي. ځکه دا دولت یو مستقل دولت نه ده، دا یو داسې دولت ده چې افغانانو نه ده تعیین کړی. د B-52 په زور او د امریکایانو په زور، د خارجیانو په زور په دې خلکو تپل شوی. دویم دا ده چې دا د همغې جنګ تسلسل ده چې بوش اعلان وکړ چې یا به موږ سره واوسېږئ یا به د موږ وروسي. دوی د همغه صلیبي جنګ لړۍ ده. دلته که افغانان غواړي په یو افغاني میکانیزم باندې، په یو بین الاقوامي صلح باندې توافق وکړي، ښه نظر به دا وي چې دولت ځان نه انعطاف پذیري وښي، د طالبانو بندیان دې پرېږدي چې دلته یو اعتماد منځته راسي. تاسو وګورئ د حزب اسلامي سره دولت معاهده امضا کړ، د حزب اسلامي هغه ټول قرارداد بند په بند په بند نقض کړ، یو بندي هم خلاص، څو کسه بندیان خلاصو، نور بندیانو پرې نه خود. دا طالبان پر داسې یو منفور، پر داسې یو فاسد، پر داسې یو فاجر دولت چې په خپل ارګ کې دننه فساد موج وهي، طالبان په داسې یو دولت اعتبار نه کوي. علت یې همدا ده چې دا دولت یو ملي دولت نه ده او طالبانو خو د امریکایانو سره صلح کړې، ورته ویلي چې ته زما خاوره پرېږده، زما خاوره پرېږده او لاړ شه، زه پوهېږم او افغانستان خلک پوهېږي او په هغه صورت کې موږ کولی شو خبرې وکړو. مننه. په بخښنې سره یو بل سوال لرم ډاکټر صاحب، پوه شوم په دې تا په خبرو، لیکن اصل خبر ادا ده چې آیا طالبان، آیا چې صرف طالبان په افغانستان کې جنگ کوي که چې د شل یویش د ټوریستي کاړی چې ورته وایي د شل یویش په افغانستان کې د اوس جنگ ته هغه ویر کړی، زور ویر کړی دی، آیا طالبان؟ نه وروره، شلو یویشتو کې د درې نومونه واخله. اجازه راکړئ. د تحاله مې د تحاله کار لکه په سوشل میډیا کې زه خپله لکه سوشل میډیا کې چې کار ته پورته کړي درې نومونه واخله، غیر له طالبانو د درې نومونه واخله. صحیح ده. طالبان د حقانی شبکه، جیش محمد، دا اوس ودرېږه، لږ صبر وکړه، منډې مه وهه، حقاني شبکه له طالبه مه بېلوه. نو بیا ولې دې ته حقاني شبکې نوم ورکړل شوی؟ دا خو د امریکا استخباراتو ورکړی. تا چېرته اورېدلي چې حقاني شبکې ځان له طالبه بیل بللي؟ د حقاني شبکه چې تاسو ورته وایئ د هغه د خلیفه صاحب دا د اسلامي امارت مرستیال نه ده؟ دا تاسو کومې اوتې باوتې ولئ؟ دا کومه خبره ده؟ جیش محمد په افغانستان کې ده که په پاکستان کې؟ طالبانو چې 2 ورځې ورباند وکړه، دغه 21 تنظیمونه چې تاسو ورته وایئ دا چېرته وو؟ طالبانو چې کله 3 ورځې د اختر ورباند وکړه، دغه نورې شبکې چېرته وې چې جنګ یې کړی وای؟ که چېرته طالب واحد دریځ نه وای، حقاني شبکه ته بیله وای، بیا خو به د طالبانو د ورباند نه سرغړونه کړې وه. دغه 21 ډلې د نور چېرته وې؟ دا خو د تاسو پروپاګانده. یو څو لنډغر، یو څو غله بد اخلاقه کنځلماران هم راوستي دي میډیا ته. هره خبر چې کوئ ثبوت یې کومه ده؟
د طالبانو 3 ورځې ورباند او 7 ورځې ورکم دنیا ته وښودله چې په افغانستان کې د اشغالګرو قواو د هغوی د مزدورانو په خلاف غیر له طالب نه بل هیڅ وسلواله ډله نشته. که وایي په دغه 3 او په دغه 7 ورځو کې به دوی خپل ځان ښودلی و. مهرباني مبین صاحب مو عام خلک یو منی د دولت طرفداري کوي تاسو نه ته طالب او حقانی شبکه بیلوي ته عام سړی نه یو هغه به د سرو منی خو چې طالبان او بیا تاسو چې وایي چې د نن کومه پیښه په کابل کې شوې ده دا تاسو چې د مونږ نه ده که وخت چې تاسو نه کوئ نو دغه د ځوانمرګ خوار څوک نشي کولی غیر د تاسو نه وتلی نو دا ځوانمرګ څوک کوي ګوره اول خو دغه خبره خو صحیح ده داعش کوي اول خو دا کومه خبر څه کې دلته سیاست الله خالد هم د موږ لایف ته راسي وایي زه عام سړی یم. افسوس زه په دې باندې کوم چې خبرې مو د حکومت د ویندویانو غوندې دي. ملاتړ مو له حکومته ده. د امریکا په ټولو وحشتونو ظلمونو په هر څه سترګې پټوي. د کابل مزدور او غلامه اداره یو وحشت نه وای بیا وایي زه عام سړی یم. دا څه رقم عام سړی زه دې تیار یم. نه د امریکا وحشت ته مو هېڅ کله امریکا وحشت کړی دی. د کابل د مزدور ادارې کم وحشت تا یاد کړه. د کابل د مزدور ادارې کم یو جرم او جنایت باندې تا سوال وکړه. مهرباني وکړه. دو هم دولت نه بو خطاوي شي وي داسې نه چې کابل مزدور اداره ګوره د دولت د مزدور ادارې خطا بولې چې په لکونو افغانان په شهادت ورسو د شین سترګو امریکانو ترڅنګ ولاړ دي هغه خطا بولې. لیکن د داعش حملې په طالبانو باندې ورتړې هغه استشهادي بریدونه چې د افغانستان د اسلامي امارت اتلانو او غازیانو که د امریکا په بیسونو باندې له دیوالو ور واوښتل هغه ته خودکشه وایه دا څه رقم عام سړی زه دې ته حیران یم. بیا خو اشرف غني هم عام سړی ده. بیا خو د کابل د قندار امنیه قومندان جناب ډګروال غوږون بیا عام سړی ده. مونږ عوام خلک وخت چې د طالبان په قدرت کې مونږ خلک ته زه دې ته حیران یم. عوام خلک خو د امریکانو له چاپو پازې ته راغلي. ته خو بیخي بې خبر هم نه چې امریکانو په افغانستان کې ظلم کړی ده که یې نه ده کړی. ته خو یویشتې ډلې وایې ته خو د کابل مزدور حکومت ته لابي کوې. دا ته څه رقم د مطبوعاتو په انحصار باندې ولې خبرې نه کوې؟ دغه مطبوعات چې انحصار شوي دي د بیان د ازادۍ په نامه د خلکو په خلو مهرونه لګولي. جنازې بمباریږي عام خلک شهادت رسیږي. کابل یې لوټه لوټه که کلی او کور مدرسې جوماتونه یې بمبار کړل. په دې وحشتونو باندې امریکایان قایله دي چې په افغانستان کې موږ ظلم کړی موږ وحشت کړی. لیکن د هغه ګوډاګیان د هغه مزدوران دا تېروتنه بولي. ننګیال صاحب مهرباني وکړه عجیبه منطق دی د عام خلکو. ګورئ محترم نجیب افغان صاحب که تاسو چیرته عام افغانې باید تاسو هر اړخیزه خبره وکړئ. کوم چې جنایتونه د افغانستان حکومت کړي دی باندې هم نظر واچوئ او کوم چې هر چا کړي دا به ډېره غلط دی چې تاسو یو څوک مړ سي هغې ته خطا وویل سي یو څوک چې مردار سي د امریکې غلامان دي امریکایان دي هغې ته ووایي چې دا غلط کار دی او کوم چې هغوی بې ګناه خلک شهیدان کړي او کورنۍ شپیني عملیات وکړي او دې ته تاسو خطا ووایئ نو دا خپلو خبرو کې باید تاسو لږ وضاحت وکړئ. د عام افغان رایه ستاسو رایه ډېر فرق کوي. دا د عام افغان رایه نه ده کوم خبرې چې تاسو کوئ. محترم سه یو خو جنگ وي په جنگ کې تاسو افغانستان کله چې د افغاني ځواکونو ملي ودوس را په جنگ کې و هغه ته چې عام خلک مړ کېږي په دې به کېږي چې اکثره جنگونه چې په افغانستان کې په کلو کې دي هلته خلک اوسېږي. که تاسو که دولت مړ کوي غلط کار کوي دا څوک هېڅ نه تاییدوي دا ظلم دی. او که موږ صرف عام خلکو دا د مطلب دا دی چې طالبان اوس امریکا سره تاسو توافق کړی دی موږ تاسو نه غوښتنه کوو چې نوره اوربند ته غاړه کېږدوي. که دولت چې ته اوربند ته غاړه کېنږدي د عام خلک به راپورته شي. حقیقت په څوک نشي پټولی په سترګو. ویل حقیقت دا دی چې روزانه افغانستان خپله اشرف غني نن خپله راغلی وویلې چې موږ غواړو طالبان نه غواړو چې موږ سره نجیب افغان صاحب یو دقیقه وخت راکړئ. که چېرته تاسو واقعا سوله غواړئ موږ ټول سوله غواړو د عام افغان په حیث باندې باید د افغانستان ولسونه راجګ شي او اشرف غني ته ووایي که چېرته خپلواکه دولت د 15,000 بندیان خوشي کړی د خلکو د غوښتنه ومنه که چېرته د افغانستان د وینې سره ته رښتونې وفادار روزانه دلته حملې کېږي روزانه افغان عام وګړی وژل
وژل کیږي هغه کې نه د غنی زوی پکې وژل کیږي نه د عبد الله زوی پکې وژل کیږي نه د نور ورګانو زمن پکې یا لورګانې پکې وژل کیږي نه نوسیان پکې وژل کیږي که افغانستان ولس رښتیا سوله غواړي به ټول پاسونو کې راوځي د ارګ مخ ته کینی ورته وایي د بندیان دی آزاد کی دغه نه کم پنجابی ده نه انګریز نه برتانوي د ټول افغانستان عام وګړي دي نمونه تاسو رښتا د ولایت د ولسوالۍ نمونه شته سره